अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरा क्लास दोस्तानो, अल्लाह ताला दे वकी چې د صحت او عافیت جامه پتن ولري. دوستانو زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د اتومات یا اتوماتیک بریکرو پر رابطه ماري. دوستانو کغواړي خپل ځانونه، خپل اولادونه، خپل کورنۍ او خپل هر قسم برقي وسایل چې تاسو په کور کې لرئ دغه محفوظ وساتئ. نو دا ویډیو ممس کوئ، دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته 15 ډوله داسې اتومات داسې اتوماتیک اف او ان بریکر درخیم. دوستانو که چېرته تاسو دغه نصب کوئ نو تاسو د بر د هر ډول خطراتو څخه محفوظ کیږئ. دوستانو اول بریکر د ایم سی بی. دوستانو د دې مکمل نوم دی منیچر سرکټ بریکر. ایم سی بی دوستانو عموما په عمومي مین بورډونو کې نصب کیږي د درې فعالیتونو د اجرا کولو لپاره. دوستانو اول ماشین سیفټي پروټیکشن، زمونږ برقي وسایلو څخه ساتنه او د دې حفاظت کوي. دوستانو دویم شارټ سرکټ پروټیکشن، کله چې زمونږ په کور کې فاز او نیټرل هغه جین شي ټچ شي نو په دغه صورت کې دغه ټریپ کیږي، آف کیږي او بندیږي او زمونږ برقي وسایل محفوظ ساتي. او دریم دوستانو اوورلوډ پروټیکشن، کله چې مونږ 10 امپیره بریکر په کور کې هغه ایم سی بی نصب کړی دا او چې کله د 10 امپیر نه هغه امپیر زیاتیږي دوستانو نو په دغه وخت کې دغه ټریپ کیږي، آف کیږي، بندیږي او زموږ برقي وسایل محفوظ ساتي. دوستانو دې بریکر ته لو کرنٹ بریکر هم ویل کیږي او دا د 3 امپیر پورې وي. راځو دوستانو دویم نمبر کې ایم سی سی بی. دوستانو د دې مکمل نوم دی منیچر کرنٹ سرکټ بریکر. دوستانو دا بریکر هم په عمومي مین بورډونو کې نصب کیږي او دا دې بریکر ته دوستانو های کرنٹ سرکټ بریکر هم ویل کیږي. دوستانو دا اکثره ورکشاپونو ته دوستانو دا نصب کیږي چرته چې های کرنٹ ته ضرورت وي. دوستانو دا هم د درې فعالیتونو لپاره هغه نصب کیږي. اول دوستانو ماشین سیفټي پروټیکشن، د ماشین برقي سامانالاتو د حفاظت لپاره دوستانو دا نصب کیږي. بل شارټ سرکټ پروټیکشن، کله چې فاز او نیوټرل سره یو ځای شي یا شارټ شي دوستانو د هغې د حفاظت لپاره دا نصب کیږي. او کله چې دوستانو اوورلوډ پروټیکشن، چې کله هغه برق امپیر زیات راشي دوستانو یا مطلب شارټي راشي او اوورلوډ راشي نو په دغه صورت کې هم دوستانو دغه نصب کیږي، دغه ټریپ کیږي، آف کیږي او بندیږي. دوستانو ایم سی سی بی بریکر د 100 امپیر نه تر 1000 امپیر پورې لوډ برداشت کوي او دې ته های کرنٹ بریکر هم ویل کیږي. دوستانو راځو دریم نمبر بریکر ته آر سی سی بی. دوستانو د دې مکمل نوم دی ریسیډل کرنٹ سرکټ بریکر. دوستانو که غواړئ خپل ځانونه، خپل اولادونه، خپل کورنۍ او خپل خپلوان د بر د خطراتو څخه محفوظ وساتئ نو په خپل کورونو کې زه تاسو ته دا توصیه کوم چې د ایم سی بی بریکر څخه وروسته آر سی سی بی نصب کړئ. هغه دغه بریکر چې دا دوستانو دا وایي پرسنل سیفټي د اشخاصو د حفاظت لپاره دا بیسټ پار ہوم د خپل د کورونو لپاره ډیره بهتر او ډیره غوره ده. آلویز یوز آفټر ایم سی بی. د ایم سی بی څخه وروسته ولګوئ. د دې رنګ چې دی دوستانو هغه 9 امپیر دی. نو دوستانو ستاسو څخه مې دا غوښتنه ده چې په خپلو کورونو کې، په خپلو مین بورډونو کې د ایم سی بی څخه وروسته ضرور که غواړئ خپل اولادونه، خپل ځانونه او خپل کورنۍ د بر د خطراتو څخه محفوظ وساتئ نو آر سی سی بی بریکر په خپلو عمومي مین بورډونو کې نصب کړئ. دوستانو راځو څلورم نمبر بریکر ته ای ایل سی بی. ای ایل سی بی دوستانو ارث لیکیج سرکټ بریکر. دا هغه بریکر ده دوستانو چې کله زموږ په کور کې یو لین لوز شي او دا د ځمکې سره تماس پیدا کړي نو په دغه صورت کې دغه ټریپ کیږي. دوستانو راځو اخیرنۍ بریکر ته او دا 5 نمبر بریکر ده ایم پی سی بی. دوستانو موټر پروټیکشن سرکټ بریکر. دوستانو وایي دا 5 نمبر هغه بریکر ده چې کله زمونږ د موټرو کې پرخ راشي، برقي وسایلو کې پرخ راشي نو دا د موټرو د حفاظت لپاره دغه نصب کیږي. دوستانو زمونږ موضوع ټاپک همدومره وو. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوئ، خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې جوړ کړئ نو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده دوستانو چې زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. باقي د توجه نه مو یو جهان من. السلام علیکم.